بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى پوچتو نعمتونو کی یو نعمت داده چې یو انسان له توفیق ورکی د دین د ازده کولو او د دین د بیانولو. په دې دومره خلکو کې الله سبحانه وتعالى تاسو غوړه کړی د دې لپاره چې په دې علمي مجلس کې کینی او د قرآن او د حدیث یو څو خبرې زده کړئ. تاسو ټولو لپاره زیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره بیان کړې ده چې کله هم یو قوم را جمع شي او د الله د دین د زده کولو جذبه او د دین د زده کولو لپاره را جمع شي، قرآن او حدیث زده کوي، الله یادوي، د الله پیغمبر یادوي، نو کله چې دا مجلس ختم شي په آخره کې د الله سبحانه وتعالی طرف نه اعلان وشي، د الله طرف نه اعلان وشي چې د ټول ما بخلی دي او د دوی ګناونه چې دی هغه ما په نیکیانو باندې بدل کړي. نو د ستاسو ټولو لپاره زیره د الله سبحانه وتعالی شکر د ادا کولو نه پاوله کې او په آخره کې د هغې نه بعد، ځکه چې شکر د الله دی په اوله کې او په آخره کې که الله سبحانه وتعالی توفیق نه وی را کړی نو زه به دلته نه وی راغلی، او که الله سبحانه وتعالی توفیق نه وی در کړی نو تاسو به دلته نه وی ناست. ځکه په سورة الحجرات کې الله سبحانه وتعالی د یو قوم خبرې ته اشاره کړې ده. قالت الاعراب آمنا، د یو قوم بانډچیانو او دوی ایمان راوړل، نو کله چې مدینې ته رالو نو بار بار به دا خبره کوله مونږ ایمان راوړی مونږ ایمان راوړی. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی د دې خبرې په رد کې دغه آیتونه نازل کړو. دی وایي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. الله وی دوی دیسی په مخه دا خبره کوي مونږ ایمان راوړی مونږ ایمان راوړی، لکه دوی چې احسان کړی په الله باندې، بلکې الله احسان کړی دی وی چې تاسو له هدایت درکو د ایمان طرف ته. نو دا د الله سبحانه وتعالی هغه احسان دی په مونږ باندې چې پرې دومره خلکو کې مونږ غوره کی او مونږ له توفیق راکړي د دین د بیانولو او د دین د زده کولو. نو الله سبحانه وتعالی زمونږ د راجمع کېده قبول کړي او الله سبحانه وتعالی د دې د لاسه زمونږ ګناهونه وبخي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له بار بار په دې مجلسونو کې د ناستې توفیق راکړي. د ټولو نه اول دا خبره تاسو ته بیان کو چې زمونږ د درس د عقیدې په باب کې دی او په دې کې یو مبارک کتاب القواعد الاربع، هغه څلور اهمې قاعدې بنیادي د عقیدې سره تعلق ساتي د هغې بیان. نو دا داسې مختصر درس نه دی، نیمه ګنټه یا ګنټه د اوږد مجلس غواړي. اولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ دا مسله د درس د مجلس دا د عقیدې سره تعلق ساتي او دا مسله به لږه اوږدی لږه تفصیلي وي. نو تاسو ټول به موږ سره شرکت کوئ د درس ته ختمېدو پورې انشاءالله. او دا کوم ځای چې ما تاسو ته بیان کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله طرف نه اعلان وشي چې دا خلک ما بخلي دي، نو دا خلک دي چې د مجلس کې کینی تر اخره پورې، دا خلک الله سبحانه وتعالی وبخي. بل خبره ده چې تاسو په دې علاقه کې د درسونه داسې خاص نه کیږي، خو دلته کې چې د کال کې څوک یو پیر راغی تاسو درس واورئ، نو په کال کې یو پیر د الله دپاره یو 3-4 ګنټې ورکول او یو 2-3 مجلسونه کې کېناسته دا هیڅ خبره نه ده. او چې څوک د الله دپاره داسې نشي کولی نو زم چې دی به نور د الله دپاره څه کوي.
لکه 40 غنټې زموږ سره په ورځ کې، په دې 40 غنټې کې روزانه ته 12 غنټې 10 غنټې دته د مزدورۍ لپاره وباسي، به د غیر بعد په خوب کې ګوره 100 غنټې تیرې، بیا ته فیسبوک او موبایل کې 100 غنټې تیرې، په خبرو کې 100 غنټې تیرې، په خوراک څښاک کې 100 غنټې تیرې. ته څه کړي د الله لپاره په ورځ کې؟ ته څومره ټیم د الله لپاره وباسي؟ زم کې کم کس مونږ گزاري او 15 وخت مونږ کوي، او مونږ دغه عام مونږ کوم چې زموږ د خلکو عامه طریقه ده، نو په دغه منځ باندې د 10 منټو نه پاو ساته پورې لګي، نو پاو ساتي وایزه، نو د 15 مونږونو شو 15 منټه، یعنی 15 منټه په 40 غنټو کې څه شي دی شي نه. نو بیا په پوره کال کې د یو درس لپاره وخت وسته او هغه ته په توجه سره کېناسته، او ورځم د جمعې مبارک ورځي، هغه ورځ ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ورځ مبارک وي، د هفتې د ورځو مشر ورځ ده او سردار ده، او په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام پیدا کړی دی، په دې ورځ جنت ته ننویستل، او په دې ورځ د جنت نه راوته، او په دې ورځ به قیامت راځي. دغه برکتی ورځ د چې الله دې امت ته نصیب کړی دی، او په دې برکتی ورځ کې به تاسو ناسي او درسوم د عقیده دی او بیانوم د عقیده مبارک دی. نو په کار در چې د بیان مونږ په توجه سره وورو او دا خبره زړه ته کوزي کو دي څه کوي کنه ان شاء الله. زه د دومره لري نرالم او الله سبحانه وتعالى گواذ په دې باندې چې زه د دنیا د ګټلو لپاره نیم راغلی نه زه تاسو نه سغواړم او تاسو مال سره کوي، خو چې دومره لري راغلی نو صرف دې لپاره راغلی چې یو دوه خبرې زه تاسو ته بیان کوم د قران او د حدیث، او یو دوه خبرې چې د تاسو زمانه زده کې د قران او د حدیث، او کې دي شي کې دغه دوه خبرو د الله زمونږه دنیا هم خسته کی او الله زمونږ آخرت هم خسته کی، او کوشش هم دالې چې الله را ناراضي شي. نو دلته دا جمع کېده د ټولو د الله د رضا د پاره دي، نظر دنیا د پاره راغلی مو نه تاسو د دنیا د پاره راغلی نه تاسو مال سره کوي او نه د مکتب ولا تاسو له صدر کوي چې څوک درس لري شغله به دا ورکو دا به ورکو. دا خو د خلکو خبرې دي چې بهر بیانې وي، دلته خلکو ته مکتبونو کې پیسې ملاويږي او دا ورکو دا ورکو، ټول اسیغه پروپاګاندا دي، پالتو خبرې. تاسو په خپل دي درسونو کې ناسي سو پیری د خلکو خبرې دي چې دروغ بیانې. زموږ دلته را جمع کېدو مقصد هغه د هغه رب راضي کول چې هغه په عرش باندې لپاسه دي چې کړه ده د الله د راضي کېدو لپاره راغلی. نو زمونږ سره په درس کې خپ توجه کې نه او دا خبرې به خپ غور سره اوري. الله سبحانه وتعالى دې په مونږه پوهه کې. اولنی خبر ماته استاد وکړه چې دا کتاب د کوم چې مونږ وایو د عقیده سره تعلق ساتي. نو عقیده د ټولو نه بنیادی او اهم مسله ده. په علمونو کې د ټولو نه اوچت علم هغه علم دی چې هغه د الله سره تعلق ساتي. اوس ته کدا کته غواړي چې دا مخامخ چې ماته کوم علم دی دا غوره دی کنه دی غوره، نو ته دې ته وګوره چې دا علم د چا سره تعلق ساتي. په دې علم کې څه خوې کی. نو د عقیده علم چې دی په دې کې د الله په باره کې خبرې کیږي. الله څوک دی، د الله صفات څه دي، د الله عبادت بسنګ کې، الله سره په عبادت کې څوک شریک کې او کنه شریک کې، ټول هغه مسلې چې د الله سره تعلق ساتي. نو چې الله سبحانه وتعالى خالق دی او هغه د ټولو نه اوچت دی او هغه د ټولو نه عظیم ذات دی، نو دغه شان هغه علم چې هغه د الله سره تعلق ساتي هغه علم د ټولو نه سره د ټولو نه اوچت علم دی. او مسلمان باندې اولنې واجب کار دی چې خپل رب وپیژني. او چې سره موږ کوي او دس کوي، روجي نشي، زکاتونه ور کوي، صدقې ور کوي، د الله ذکر کوي، د الله بندگی کوي، او عجیب ده چې الله او ته پته نه چې الله څوک دی. ځکه تاسو ته د فائدې ذکر کوم چې الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره ذکر کړې ده، انما يخشى الله من عباده العلماء. د الله نه چې ډیر یریږي د الله په بندگانو کې هغه د علما دي. ولی د علما د الله نه ډیر زیات یریږي؟ جواب دا غي دا دی چې د علما الله پیژني. نو چې څومره یو سړی الله پیژني دومره بده د الله نه یریږي، دومره بده د ګناهونو نه ځان لري ساتي، دومره بده کوشش کوي د عبادتونو د کولو. کوشش سره دا وایي چې بده علما کوم دي چې خلک شتي چې هغه د الله نه یریږي.
جواب داري چې ګوره د خبره یاد ساتي دلته چې کوم علما مراد دي چې انما يخشى الله من عباده العلماء هغه علما دي چې کوم علما حق پرس علما دي او بخپل علم باندې عمل کوي دلته مراد هغه علما دي او دلته تاسو ته اهم خبره بیان کوم اکثر د عوام په خپل مجلسونو کې دا خبرې کوي پلاني مولوی صاحب دا چلو کو پلاني دا چلو کو دا غي د الله صلی عن تعن کوي په علماء باندې دا څنګه عالم دي چې دا چل دي شو نو دا خبره یاد ساتي قدرمنو چې څنګه چې د عوام په دوه قسم دي بی دینه او دینداره نو د قشن د مولیانو په دوه قسم دي بی دینه او دینداره یو سړی د مدرسې نه فارغ شي د دې مطلب دا نه دی چې دی به یو بس په خپل علم باندې عمل کوي اوس د فارغ شو د جامعې نه فارغ شو د مدرسې نه د عالم ویل کېږي د سرټیفیکیټ د لاسه کم چې د سره لاس کې ده خود دې ګارانټي ته څوک نشي درکول چې دی په خپل علم باندې عمل کوي بیا باز پکې دي چې هغه په خپل علم باندې عمل وکي الله سبحانه وتعالى ولا ترقی ورکی د دین د بیانولو په لار کې او الله سبحانه وتعالى غوښتل توفیق ورکی د دین د بیانولو دا بیا حق پرس علما ته جوړ شي او بازاغه علما دي چې علمونه والعیاذ بالله د دې لپاره کړی دي چې دنیا په ګټي او د دنیا لپاره کړی دلته مقصد هغه علما نه دي خبر می دا کوله چې ولي علما د الله نه ډیر یریږي حق پرس علما وجدل چې دغه حق پرس د خپل رب ډیر خپي جني زکه تیریږي وسته خپل رب پیژني او د خپل رب صفات پیژني د الله سبحانه وتعالى ډیر صفات دي ډیر نمونه دي چې هغه په قران کې او په حدیث کې راغلي او د الله سبحانه وتعالى په نمونه کې یو نوم دی السميع بل نوم دی البصير لیدونکې او ریدونکې او ته د پته چې زما رب اوري او زما رب یینی څنګه چې داغه د شان سره خای نو چې کله تخپل رب پیژنې چې داغه د دوه صفات شتي د څه د مثال د پاره ذکر کوم نو ته به ګناه نه کوي بیا چې کله ستاسو غواړي چې په موبایل کې څه ګورم غلط نو زړه کې به एकदम راځي چې زما رب خو یینی ما کته سړي څه خبره کول غواړي چې هغه د شریعت خلافي نو زړه کې به راځي چې زما رب خو اوري کچرته تر چا مال خړل غواړي په حرام باندې نزل کې به راځي چې زما رب خمایدي هغه اوري ابو زمانه ته پوس کوي ته چر دوکه ور کول غواړي چې سره ظلم کول غواړي هر څه الغرض چې هر ګناي خو ته به دې ګنا نه لري کېږي وري ځکه چې تخپل رب پیژني چې هغه اوري او هغه یینی او هغه به ما سره حساب کتاب کوي نو څومره چې الله پیژني دومره به یریږي او الله سبحانه وتعالى دې زمونږ په دې زړونو کې چې کومه یره داغه نه ده الله دې خډیره کې اوس دلته سوال له اهم د دې مخکې چې موږ د کتاب شروع کړو کتاب د چا د په دې کتاب کې سدي دا خبره ده ساتي کې څوک د تپوسو کې چې وری موږ عقیده زده کوو د عقیده درسونو لوري ته ضرور کړی دی ولی بار بار توحید او عقیده نو جواب داده چې اهم خبره چې زموږ ستاسو په ژوند کې د عقیده ده اخلاقنا اهم د منځنه اهم د زکات نه اهم د روجې نه اهم د جهاد نه اهم د الله د ذکر نه اهم مسله هغه د عقیده مسله ده د ډیرو عوامو ته دا خبر پته نشي بس دې ته خوشاله دي یره پلانټ ډیر اوچت انسان ده څنګه اوچت انسان دی وې دې 15 وخت موږ کوي بس دغه ته ګوري اهم خبره خدای د اول دغه تغوړي چې د سړي عقیده ساقیده ده یعنی دې د الله په باره کې سوې دې د الله سره په عبادت کې خصوص شریک کین نه کچرته یو سړی شرک کوي شرک ولیاذ بالله یو درګاله او دربار لذي او الته سجدي لګي او عقیده په باباګانو باندې جوړي عقیده په پیرانو باندې جوړي عقیده په تعویذونو باندې جوړي چې تعویذونه دا کار کوي په خپل او دغه شان نورغه شرکیه عقاید د پزړه کې د 15 وخت موز نه کده د ورځ یو لاک نفلی رکعاتونه کوي کنه وسره صدقې مور کوي وسره روجیم نشي د الله په دربار کې د یو عمل قابل قبول نه یو عمل د الله په دربار کې د قابل قبول نه دی عقیده د ټولو نه بنیادی مسله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لګو د دعوت لپاره په خپل اخیری ژوند کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګو ناغه ته دوی معاذ ویته چې یمن ته روانې د دعوت لپاره نو دا خبره ګوره یاد ساته چې الته یو قوم سره ملاقات کې او هغه اهل کتاب دي
هغه قوم ول اهل کتاب دی هغه سره خو کافی علم دی هغه سره شبهه شتي هغه سره خبرې شتي نو چې ته تداول نزان داول نو تزان تیار ساتي بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه وی اولنی خبره چې تبا هغه له دعوت ورکې هغه د کلمې لا اله الا الله چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله سبحانه وتعالى فانهم اطاعوك دې خبره ته وکړي وی کچرته د دا خبره اومنلا نو بیا به دا غینه بد بوت د مسلوخه چې الله په دوی باندې پښپا ورس کې 15 منځونه پرس کړی ګورې کله د دا اومنلا علا یعنی مطلب دا شو چې سو پوری دوی د عقیده مسله نه منلی نو دوی ته د منځه مسله خو د پالتو کار دی دوی ته منځه مسله خو د سره پالتو کار دی زموږ په معاشره کې دي چې خلک دي چې هغه د دعوت شوق لري تبلیغ شوق لري خو چې کله د سړي سره کینی هر ځای د چور شي نو په دعوت کې بس یو خبره به کوي مثال او چې سړی د دعوت کوي او د یو خبره ټینګ کړي د موږ کوا صحیح خبره ده موږ کوا خو سوال داري د مخامخ سړی چې تاسو ناشته آیا د موږ الله قبلې او کنه قبلې ناغوی زبر اسم معلومون چې د موږ الله قبلې کنه قبلې موږ ته معلومول شي په دې طریقې سره چې ته تاسو د عقیده وکړي چې د عقیده سره یو سړی لګیږي دعوت کې همیشه وي خیسته اخلاق ساتي د خوري خبره صحیح ده شریعت وایي چې خیسته اخلاق ساتي خو آیا چې یو سړی عقیده نه او توحید برابر نه او توحید کمزوري او د اخلاق خیسته دوله فائدہ ور کوي هیڅ فائدہ ول نه ور کوي ځکه عائشه رضی الله عنها چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو د ابن جدعان په باره کې او د په مکه کې هغه سړیو دومره سخی انسان دومره غړغړ دی ګونه به د باندې کړو د حجیانو د پاره او د عمره کوونکو د پاره او مکه ته دراتونکو خلکو د پاره وي دومره غړ دی ګونه به باندې کړو چې هغه ته خلک په پوړو باندې خطو او پوړو باندې به وتخطو او دا اوخان به لالول او دي ګونو ته به گزارل دا اوخان به لالول او دي ګونو ته به گزارل دومره خدمت وکوغه دا هغه خلکو چې د الله کور ته براتلو دومره کریم انسانو عائشه رضی الله عنها یورز ته پوښتنه د رسول الله هغه پلانې اب ډیر ښه کارونه کول الله به وبخي یعنی جاهلیت په دور کې هغه کارونه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه بخي ولی نه بخي وې د چرته یورز پزړه کې دا نور غلي چې الله به ماره پاسه او به زما سره حساب کتاب کوي یعنی عقیده نه ګور چې کله عقیده نه نو دومره غټ عمل شي هغه ټول برباد شو هیڅ فائدې ولا ورنکړه نو د ټول نه اهمه مسله غسره هغه عقیده ده د بنیادی مسله ده د اهمه مسله نو موږ د عقیده د دې لپاره زده کوو چې زموږ بنیاد مضبوط شي او چې سو پوری د بنیاد مضبوط نه نو آبادی څه ده آبادی کچه ده د دې آبادی د راولېدو یره ده او ته ځل کور کې کله ځل کور جوړې کیلی کې نو کوشش دا کوي چې بنیادونه ول مضبوط راوخی چرته چا سرسری پزمکه باندې لپاسه سیدی دیوال والے نه دیواله ځکه کاشي دیوال دیو نو کې دي چې د سلی سره وروړي او کې دي چې د معمولی سیلاب او برای شي دغه سره وروړي او که معمولی زلزلہ را دغه سره وروړي وجه د چې بنیاد دین راخي جوړه بنیاد دیولنه خو دي نو کې سړی منځونه کوي روزي زکاتونه او حجونه او عمره او ذکرونه کوي او بنیاد نشتی نو د دې عمل دغه مثال له که معمولی سلی پراله د اعمال به ټول شي د ټول بدنه ختم شي نو عقیده موږ د دې لپاره زده کوو عقیده موږ د دې لپاره زده کوو چې موږ ځان د شرک نه وساتو او شرک څه ته وي دا ان شاء الله موږ په دې درس کې بیانونه تاسو ان شاء الله د شرک په مسله باندې پوه کوو د الله په توفیق سره شرک څه ته وي اوس هر سړی د غوړ چې د شرک نه ځان وساتم وجدار چې الله شرک نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به تاسو د غوړی کنه غوړی چې موږ د شرک نه ځان بچو غوړی کنه غوړی تاسو د غوړی چې موږ د شرک نظام بچو او د پته نشته چې شرک څه ته وي نو څنګه ځان د شرک نه بچو نو عقیده موږ د دې لپاره زده کوو چې موږ په کې ځان د شرک نه بچو او د شرک په پیژنو چې شرک څه ته وي ډیر خلک ګوره په شرک واقع دي او د پته وته نشي چې د شرک کوم دې خبرې او معلومات نشته نو عقیده موږ دې لپاره زده کوو او د دې لپاره ول ډیر زور ورکو چې موږ د شرک پیژنو او ځان ته سکو ځان ته لري وساتو عقیده موږ دې لپاره زده کوو چې الله سبحانه وتعالى ته نږدې شو د دې لپاره موږ عقیده زده کوو زموږ د لپاره قسم زیری
هغه رب چې په عرش ته پاسه دی هغه زمونږ د ذهني او زمونږ د خبرې اوري او ستاسو څه ګمان دی دا غرب په باره کې چې هغه به زمونږ سره څنګه معامله کوي چې کله هغه مونږ ویني چې دوی را جمع شوي دي په دې وخت کې دا ټول دلته ناستي صرف د دې لپاره ناستي چې ما وپېژني نو امیدونه نه ډېرېږي چې الله به مونږ وبخي امیدونه ډېرېږي که نه ډېرېږي زما دا کریم رب نه او دا رحیم مهربان رب نه دا امید ده انشاءالله چې مونږ به د دې قسمه درسونو د لاسه انشاءالله مونږ بخي دا امید دی زمونږ دا رب نه چې دا دومره د یو انسان کینی او دا خلک را جمع شي د دې لپاره چې صرف الله وپېژني عقیده وپېژني نو هغه رب یې بخي هغه مهربان رب دی کریم رب دی په معمولي خبره باندې په انسان معمولي خبرې د لاسه په انسان باندې رحم کوي په معمولي خبرې د لاسه په انسان باندې رحم کوي عقیده موږ دې لپاره زده کوو چې په دې مصیبتونو کې او په دې سختو کې صبر وکړو د دې لپاره موږ عقیده زده کوو یو سړی به چې دې څه مطلب شما به پوه کاغه دي لکه اوس د عقیدې په مسله کې د تقدیر د خبره راځي د تقدیر د خبره د عقیدې سره تړلې شوې خبره چې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 زره کاله مخکې د دې مخلوقاتو تقدیر لیکلی دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 زره کاله مخکې تقدیر د مخلوقاتو هغه لیکلی شوی دی دا د عقیدې مسله ده بیا د تقدیر لیکلی شوی دی د مور په خېټه کې حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله د ماشوم د مور په خېټه کې 4 میاشتې پوره شي نو الله سبحانه وتعالی په ملائکو کې یو ملک راولي هغه په هغه ټیم کې د دې انسان د رزق مسله ولیکي چې د رزق بسنګي به د عمل بسنګي به د عمر بسمري او به دا خبره ولیکلی شي چې دی به بدبخت وي که خوشبخت وي دی به جنت ته ځي که دی به جهنم ته ځي دا دریم تقدیر دی چې د مور په خېټه کې ولیکلی شي یو بل هغه تقدیر دی چې هغه د ليلة القدر په شپه کې لیکلی کېږي او تقسیمیږي او ځکه ایت ليلة القدر و نو زموږ په ټولو خبرو باندې ایمان دی چې کله دې عقیده مضبوطه وه نو تقدیر په دې مسله کې بدل الله صبر درکړي او هغه داسې یو سړی دی اکسیډنټ وشو او قیمتي ګاډی دغه ځای شو چې هغه ګاډی د 1 لک ریالو 2 لک ریالو 3 لک ریالو ګاډی یو سړی دی په کور باندې څه مصیبت راغی او ښځه یې مړه شوه زوی مړ شو یا پلار یې مړ شو یو سړی دی داسې بیماري پې ولګېده الله دې موږ ټول د بیماریانو نه ساتي داسې بیماري پې ولګېده چې نه ښه کېږي ډاکټرانو ورته وایي چې ستا علاج نشته ډاکټري اصولو مطابق نو چې کله د دې سړي عقیده برابري نو دی به څه کوي دی به صبر کوي عقیده چې برابري ګوره ځکه موږ عقیده زده کوو ځکه چې دته پته ده په دې مسله باندې د مضبوط ایمان دی چې دا څه چې زما مخې له راځي دا الله زما په قسمت کې لیکلی دي او کله چې دې عقیده برابر وه نو صبر به کوي په دې باندې چې یو شی تا ته میلاو نه شو بس خلک داسې دي لکه اوس یو سړی ویني هغه مالدار دی الله وله مال ډیر ورکړی خو نو دی به دا خبرې کوي یاره دی خو سعودي عرب ته اوس راغی او د خو دا دویم کال دی او دی څنګه مالداره شو هغه پلانی چې دی لا نه دی مالداره شوی او زمونږ پکې چې دی 20 کاله وشو موږ لا سندي ګټلي او د په 2 کاله کې دومره څه وګټل دا دلیل دی په دې باندې چې د دې انسان عقیده کمزوري ده د دې انسان څه کمزوري ده عقیده ولی حدیث کی درجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وعلم انما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك او دا خبر وی یاد ساته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا سچ ته ملو شو دا ته نه وړیدونه او دا سچ ته نه وړیدو دا ته ملویدونه ستا په قسمت چې سړي هغه ته ملویږي دغه په قسمت چې سړي هغه ته ملویږي او چې یو شی ستا په قسمت کې نه لیکلی کنه والله که دا ټول دنیا را جمع شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تعالی نشي درکولی او چې ستا په قسمت کې یي او دا ټول دنیا را جمع شي نه دا شیطان نشي معنی کوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله سبحانه وتعالى په قران کې وی چې په چا باندې سره رحمت کول غواړم او یو نعمت ول کول غواړم نو څوک دې نشته په مخلوقاتو کې چې دا نعمت بند کی او چې زه یو شی بند کما الله وی په مخلوقاتو کې څوک نشته چې وری کی بیا
د دې لپاره موږ عقیده زده کوو چې کله د عقیده مضبوطه و نو په دې مسلو کې به د زړه صحیح زړه به د مطمئني زړه به نه خوري چې ولې په ما د مصیبت راغی ولې پلانې مالدار شو او ولې زه غریب شوم او ولې کته ولې بره دا خبرې د هغه چا په زړه کې راځي چې هغه د عقیدې نه خبره نو دا د کتاب ته د نوتو لپاره ابتدایي خبرې که څوک دا تاسو کې چې ولې موږ عقیده زده کوو نو دا غي د مختصر جواب دا غي نه بعد به د کتاب لرجو د دې کتاب نوم دی القواعد الاربع القواعد الاربع صلور بنیادی خبرې چې هغه د عقیده سره تعلق ساتي خصوصا د شرک په دې مسله کې د صلور خبرې ډېری اهم او بنیادی دي د هغه وخت پورې د توحید په مسله باندې صحیح نشي پوهیدي او د هغه وخت پورې د شرک په دې مسله صحیح نشي پوهیدي چې څو پورې د صلور خبرې بنیادی ته زده کړی نه د صلور خبرې بنیادی او اهم خبرې دي هر مسلمان لپاره پکار دي چې زده او دا کتاب موږ دې لپاره غوړه کو وجه درې چې دا کتاب مختصر دی مختصر کتاب د صرف کې سلور خبري مؤلف رحم الله ذکر کړی چې دا کتاب لیکل سلور خبري او د علم د طلب کولم دا طریقه ده چې سره رو برخیج او د باز کسان ابتدایي علم وسرم لانی او په کور کې بزون سره یو غړ تفسیر یې خو دی او د حدیث صحیح بخاری کتاب به خو دی دغه شرح به خو دی او غریب په ابتدایي خبرو باندې نه پوي نو د نبی د دیشي او نبی دا غیشي نو دیو زم نشي نو ځکه دا کتاب موږ غوړه کړی چې دا کتاب مختصر دی بل دا چې په دې کتاب کې چې مؤلف رحم الله کوم مسله ذکر کړی نه دا غي سره دلیل ذکر کړی کوم مسله چې په دې کتاب کې راغلی ده دا غي سره دلیل لري او د مؤمن دینوم دادي چې کوم مسله ذکر کیږي په غي باندې به دلیل خې یا د الله د کتاب نه او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه په دین کې ګوره قیل او قال نه چلی بزرګانو ویلي دي د نه چلی چې سو پورې د بزرګانو په دی وینا باندې دلیل نه د قران او د حدیث نه هر څوک چې کائن من کان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د پیغمبر نه علاوه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه په دې امت کې چې هر څوک دی چې کلم د خبره وکړه او په دې خبره باندې د سره دلیل نه نو دا خبره مردود ده دا به نه قبليږي لازم به دې موږ ته دلیل خې په خپل خبره باندې یو مسله دوی د دې سیده خولي دي سیده وایي ځکه چې الله وي او د الله پیغمبر وي صحابه کرام وي سیده مونږه مانو خو چې سره دا خبرو کوي زدي سی وایما نو زدي سی وایما په شریعت کې دا نه چلیږي زدي سی وایما ځکه چې قران او حدیث کې دي سیدي به سید خو صرف زدي سی وایما بغیر د دلیل نه او نه د صحابه کرامو سره قول په پیښ شو نه دا غوي صفاتو په موجود ده نو دا خبر مردود ده نه قبليږي علماء کرام زمون او د علم په منځ کې د قران او د حدیث په منځ کې پوړی ده موږ برسي قران او حدیث ته موږ بدی ته نه رسي چې زدا وې مو پلانې دا وای بس نه د زمون نه دی پکار زمون چې کوم پکار دی هغه دی چې مسله ورو ده او دلیل پیدا دی الله دا وای د الله پیغمبر دا وای د دین دی د سوچ دین دی او دا قدیم دی او دا طریقه ده چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولې ده نو دا کتاب چې موږ غوړو کو دویمه وجه دې د غوړ کولو ده چې په دې کې چې کومه مسله مؤلف رحم الله ذکر کړي نو په باندې څه خي په باندې دلیل خي دریمه مسله ده چې دا کتاب موضوع چې دا توحید دی او لکسات مخکې ما دا وی چې توحید بنیادی مسله ده ګور الله سبحانه وتعالى بسوره الزخرف کې دا خبره کړې ده واسال من ارسلنا من قبلك واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا اللوی تپوسو که پیغمبره دا آغا پیغمبرانو نجستان مخی منگ را لگلی دی چرته منگا چاہتا دا ویلی دی چه دا اللہ نالاو دا بلچا بندکیو کئی یعنی دا آغا دا عقیدی بنیادی مسئلہ پا دی کتاب کی بیانیگی چه دا طول پیغمبرانو دینو فبلزي كان الله بسورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا
الله وی اے پیغمبره وستانه مخکې چې ما څومره پیغمبرانو لېږلي دي نو هر یو دا دعوت کړی دی چې لا اله الا انا فاعبدون. الله ته دا ویلي چې د خلکو ته ووایه چې نشته د عبادت حقدار مګر یو زه، نو زما بندګي کوئ. د عوام چې کم دي اکثر دوی دې مسلو ته خوشحالیږي چې کله یو عالم بیان کوي د جهنم په باره کې او د آخرت په باره کې او د مسلې بیانوي او د داسې واقعات بیانوي چې انسان د هغې سره یېرېږي. صحیح ده دا خبره مزه کوي او عوامو ته خوشحالي، خو چې کله ورته ته وایي چې د عقیدې مسله به بیانوي او علمي درس به کوي بیا داسې طبیعت یې لږ دغه شي چې د عقیدې مسله ده. حالانکې د ټولو نه غټه مسله هغه دا ده الله چې څومره پیغمبران لا لېږلي دي نو د پیغمبرانو چې اولنۍ مسله څېړلې ده هغه مسله د څه ده؟ مسله د عقیدې ده. دا نننی چې کوم درس دی که په دې باندې انشاءالله ما ورته ښه پوهه شو نو ما ورته د عقیدې په باب کې ډېر صحیح زده کړو. بیا نو کوشش کوو چې زما دا خبرې ښه په غور سره واورئ. نو دا کتاب موږ په دې غوره کړو ځکه چې په دې کتاب کې هغه بنیادي مسله بیان شوې ده چې هغه د ټولو پیغمبرانو دین و. ګوره کم پیغمبر چې قوم ته تللی دی که هغه نوح علیه السلام دی، که هغه صالح علیه السلام دی، که هغه هود علیه السلام دی، که هغه لوط علیه السلام دی، که هغه ابراهیم علیه السلام دی، که هغه موسی او عیسی علیهم السلام، هر یو چې ورغلی الله په قرآن کې تذکره کړې ده وایي د خپل قوم ته دا ویلي دي چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قومه بندګي د چا وکئ؟ بندګي د الله وکئ، نشته د عبادت حقدار مګر دغه یو الله. هر پیغمبر خپل دعوت ته دغه ځینه شروع کړي. ګوره د انسان ژوند شروع کیږي په توحید سره او ختمیږي په توحید سره، په عقیدې سره. دومره بنیادي مسله ده. یو سړی به وایي څنګه؟ هغه داسې کله چې ماشوم پیدا شي نو د هغه په غوږ کې موږ څه وایو؟ بانګ پکې وایو. د هغه په غوږ کې موږ بانګ وایو نو د هغه په غوږ کې دا ټکي ولګي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دې معنی سره لا اله الا الله یعنی نشته د عبادت حقدار مګر یو الله. او بیا په دغه توحید باندې به دا ژوند ختمه. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی عثمان بن عفان رضی الله عنه پای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. څوک چې په دې حال کې مړ شو چې د په دې خبره باندې یقینو چې نشته د عبادت حقدار مګر یو الله او عقیده مضبوطه و د سړی جنت ته لاړ. نو ګوره شروع په څه باندې شوه؟ په توحید باندې. او ختمه په څه شوه؟ ختمه په توحید باندې شوه. د عقیدې نه به شروع کېږي، په عقیده به خبره ختمېږي. دا دومره بنیادي مسله ده. ښه د دې نه مخکې چې کتاب شروع کړو دا کتاب لیکلی دی شیخ الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. دا مبارک مختصر تعارف چې دا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله څوک و. تاسو زموږ په ملک کې دا خبره به اورېدلي که نه چې فلانی وابي شوی؟ اورېدلي مې که نه اورېدلي؟ دا هر چې معمولي قدم اوچتی او لږ جدا سټایل کې اوچتی و لګی نو فتوا د مایروج وي داسې شی دا وابي دی. چې د سره نه لګي ډایرکټ باندې فتوا ولګوي داسې دی دا وابي دی. زه تاسو دا خبره کوم وهابي نوم باندې فرقه دا په دنیا کې د سره وجود نه لري. وهابي نوم باندې فرقه دا په دنیا کې د سره وجود نه لري. نه د اوسه پورې داسې فرقه پیدا شوې ده او نه وشتي داسې چې هغوی ځان ته وایي موږ وهابیان یو. د اوسه پورې څوک داسې نشي چې ځان ته وهابیان وایي. دا صرف هغه خلکو دا نوم مشهور کړی دی چې د چا د توحید د عقیدې سره نه لګي نو د چا سره چې طبیعت نه لګي او هغه په ده باندې ردو کې په عقیده کې نو دی په ټاپره واچوي داسې دی دا وهابي دی. اوس ته یو سړی ولیدو هغه روان دی قبر ته. اوس قبر لتله دا په دوه قسمه دي. یو قبر لتله جایز دي بلکې الله پې ثواب ورکوي او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړی دي فزوروها فانها تذکرکم بالآخره. زیدی قبرونو له دا قبرونه به تاسو ته سره دی
اخرت بر تر دی او بل د چې د مړو د پاره به دعاګانې وغواړي. په دې کې فرق کوي، د مړو نه دعا غوښته او د مړو د پاره دعا غوښته. نو چې کله دې د مړو د پاره دعا وغوښته او دې د پاره لاړې مقبرې ته چې اخرت را تر یاد شي، نو الله دې په دې زیارت باندې څه درکوي؟ اجر درکوي. او دا جایز. دویم قسم تلا هغه ناروا دي، کله شرک ده کله بدعت او هغه دې چې سړی مقبرې ته ورشي او دې قبر والا ته چغې وایي او د تر مدد شوی او د دنیا یو شی غواړي او بل شی غواړي او د ته وی چې زما مصیبت ختم کا او د قبرونه سټي او د خوري خوري او د ځان سره په چینی بوجي روانه کړي، بل شی روان کړي، بل روان کړي، د نظرانه ده او د منخته ده او د قبرونو طواف کوي او ته سجدي لګي. د زمونږ په شریعت کې نشته. اوس بیماری ده د نن سبا چې کله ته یو سړی ویني چې د قبر په خوا کې دا کارونه کوي او تا وته وی چې رورا دا کار ګوره د الله په شریعت کې نشتی، دا کم کار چې تکي نو اسانه خبر ده چې تا باندې بټاپه د شي ولګي. تاسو ته ټاپه د وابي باندې ولګي او وابي راغله وی چې قبرونو زیارتونه نشتی. ګوره خبرم به دې سینه کوي کنه چې لکه غسنګي چې ویلې غشانې ګینه نه وی وابي راغله د قبرونو زیارت نه مانی. اوس ګوره دا خبره خو هغه نه ده کړې چې د قبرونو زیارت نشته، خو دا خبره هغه کړې ده دا په کومه طریقه چې ته زیارت کې دا نشته. حدیث یې نه بیانې، خو به دې بیان کې وابي راغلی چې د قبرونو زیارت نشته. خو د اولیاء الله مسله شو. اولیاء الله څوک دي؟ د الله ملګری، هغه خلک چې الله ته نږدې دي او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا الله زما دوستان چې کوم دي په دوی باندې باندې یری او نه به دوی غمجن کیږي. دا خبره صحیح ده چې الله ملګری شتي او اولیاء الله موږ قدر او احترام کوو. خو یو سړی ته ولیدو او دی وی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې زموږ په ملک او ته لوی ځوان ویل کی، یو ریدلم د لوی ځوان کنه ښه د لوی ځوان خسړو عالمو او ان شاء الله امید ده الله نه چې الله به سره معاملم د رحم او د کرم کړي. او د خسړې یو سړی راولګېدو وی لوی ځوان راورسي، لوی ځوان راورسي را مدد شه. د کفر دی وره د الله نه علاوه چې غوال د کفر دی. د قرآن کې د مسله بیان شوی. اوس ما دا خبره مثال کې بیان کړه. نو د ظالم بسی چل کوي بهر بخل کو ته وابي راغلی او وی چې اولیاء الله د سره شتي ده. یو خدا وابي نوم دی بولی کې خو دا سوال له دویم دا خبره هغه شنه کې څنګه هغه کړی ده. اخو د اولیاء الله انکار نه دی کړی، اخو اولیاء الله شتي خدا وی اولیاء الله شتي خدا اولیاء الله بندگی به نه کې، بندگی به یوازې لچا کې هغه به د الله کې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نیک انسانو خسړیو دینی خلکو ته بیان کړي. آیا د دې مطلب دا شو چې شیخ عبدالقادر جیلانی عبادت مونږ شروع نه؟ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخلوقاتو کې څو غوړ شتي نه. شیخ عبدالقادر جیلانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیزار باندې چې کوم دوړه بلګی دا غي تم نه رسي. خو آیا د دې پیغمبر بندگی کول جایز دي؟ نه دی جایز. نو چې د دې پیغمبر بندگی کول نه دی جایز، نو بیا بل څوک دی په دنیا کې چې دغه بندگی کول دی جایز شي؟ ګور زموږ په ملکونو کې دته غوث اعظم وای. د غوث اعظم معنی سره مې لوی مددگار. حالانکه غوث اعظم څوک دی؟ ها حضور وای غوث اعظم څوک دی؟ الله دی. اصل مددگار څوک دی؟ هغه الله دی. عبدالقادر جیلانی سے خو بخبل غریب په خاورو کې پروت دی. الله په قرآن کې وی دی مړو ته وما يشعرون ايان يبعثون. دوی ته خدا پته نشي چې کله برا پاسي، دا پته وته نشي چې کله برا پاسي. او ته د پاکستان نه او د افغانستان نه او د انډیا نه او د بنگلاديش نه ته چوي او چې به سو خبرو کې وی دا وابي دي. ځکه زمونږ په ملک کې هغه اشنو پټکول هغه مشر چې طاهر قادری نه ملي کنه داغه نه چې ورسته پوښتنه وګوره دې سوال و چې حضرت صاحب دلته بازو بیان پیدا شوی دي
او هغوی خلکو ته شیطانی شبهې په زړه کې وراچوي. شیطانی شبهې د عقیدې مسلې ته صحیح مسلې ته شیطانی شبهه وایي. دوی هغو ته څه شبهه ده؟ وایي دوی دا شبهه وراچوي چې پیر عبدالقادر جیلانی صاحب خو په عراق کې دی، مړ په قبر کې پروت دی، او ته د پاکستان نه چغې وایې نو ستا هغه څنګه اوري؟ اوس دا خبر خو صحیح خبره ده که نه، خو دوی ورته څه وایي؟ شیطاني شبهه. نو هغه ولې کې استغفار وکړو، وایي الله دې دې شیطاني شبهونه مونږ ساتي. او بیا یې دا وایي ته چې په پاکستان کې او افریقې ته ټلیفون وکړې یو ملګري ته، نو هغه ټلیفون اوچت کړي او تا هغه خبرې کوي چې څنګه څه کار کې، کله به راځې کله به درځم، دا خبرې وکړي او په منځ کې تار نشته. تاري پاکستان د افریقې پورې خو تار خو نه لګېدلی. وایي داسې کېږي که نه هغو ته کېږي. نو ستا په ټکنالوژۍ باندې دومره یقین دی او زما په پیر صاحب دومره یقین نشته. هغه وایي بغیر هغه وایي د ټکنالوژۍ نه به هغه وایي تکړه نه. ستا ټکنالوژي ستا د وړوکې موبایل غږ اوري، د پاکستان نه غږ اوري په افریقې کې او د افریقې نه په پاکستان کې. نو وایي زما پیر عبدالقادر جیلاني بیا نه اوري په خبره کې. دی جواب ورکو الله اندې خلک ناس وایي سبحان الله کافر جواب ورکو. نور جواب څه ته وایي؟ دلیل یې ورسره موخو، دلیل یې ورسره موخو ګور چې وګوره موبایل ته، یعنی زما د پیر عبدالقادر جیلاني طاقت د دې نه لږ دی. ګوره ټاپۍ په هغه چا باندې دا ولګوله چا چې دا خبره کړې وه چې څنګه اوري، نو په سوال کې وایي وهابیانو دا سوال کړی او وهابیانو دا شبهه پیش کړې. په دنیا کې په یو ځای کې داسې فرقه نشته چې ځان ته وهابیان وایي. د ټول اول خو دا دروغ. بیا دویم د وهابیانو ته وهابیان ولې وایي؟ ځکه چې د دوی نسبت کوي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. او نن به چې تاسو ما سره کښېنئ ښه په غور سره، نو دا به وپېژنئ چې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله څوک او هغه به څه وي. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الامام المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ابن سلیمان التمیمی رحمه الله دی په 1115 هجری کې پیدا شوی او بیا وفات شوی دی په 1206 هجری کې، یعنی د نن سره پاسه 200 کاله مخکې تیر شوی دی. دی پیدا شوی په عیینه کې دی چې کومه دغه سره خوا کې د ریاض سره خوا کې دی، دغه ځای کې پیدا شوی دی او بیا دعوت کړی دی. او په هغه وخت کې چې امام محمد بن سعود رحمه الله هغه سره ملګرتیا کړې ده او دوی دعوت چې دی دا مخې ته تللی دی. نو عیینه کې د دعوت شروع شو، بیا حرملې ته لاړو، بیا درعیه ته لاړ. په درعیه کې سره محمد بن سعود ملاو شو. محمد بن سعود رحمه الله دا اوس چې په سعودي عرب ملک باندې کم بادشاهان دي د دوی مشر نیکه دی. دی په هغه وخت کې هلته امیر و په دې علاقه باندې. په هغه وخت کې داسې ملکونه نه وو لکه د سعودي عرب په هغه وخت کې نه و. نو دی ورسره میلاو شو، د یو بل سره ملګرتیا وکړه. ده ورته ما سره دعوت دی د توحید. او په هغه وخت کې دلته هم دا قبرونه وو، دنګ دنګ قبرونه، او د صحابه کرامو د بعض قبرونو د خلک به خواله کوي، طوافونه به یې کول. څنګه چې زمونږ په ملک کې دربارونه دي کنه او درګاونه، دغه شان دربارونه او درګاونه په سعودي عرب کې ډک وه. د ځمکه د دې دربارونو او درګاونو نه دغه قیسې روانې. خانو یو سړی خو صرف دومره کولی شي چې د دعوت بیان کړي، خو طاقت خو سره نه وي. نو دې د محمد بن سعود رحمه الله سره ملاو شو. هغه ته دا وایي ما سره دعوت دی د قرآن او د حدیث، او دا خلکو ته رسول وړي. هغوی اول پې ما پوه کړه. نو چې کله پې هغه پوه کړو نو هغه پې مطمئن شو چې دا خو خبرې د الله دي او خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي. بس ته دعوت کوه او د زور او د طاقت کار هغه د چا دی؟ هغه وایي زمونږ کار دی. او دا هغه ځای نه دوی دعوت شروع کړو. الله سبحانه وتعالی په دې ملک کې او په دې مبارکه ځمکه باندې د توحید داسې خور کړو. اوس زه تاسو ته دا خبره کوم، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دعوت کړی دی د نن نه تقریبا 200 کاله مخکې او تیر شوی دی. تاسو په دې ځمکه باندې د سعودي عرب په ځمکه باندې چېرته دربار لیدلی؟ ما له جواب لږ په زور راکوئ. چېرته هم دربار لیدلی؟
چرتم درګا لیدلې ده د پیرانو د باباګانو قسم لیدلې چرتم تعویذونه لیدلې چرتم هغه قصې لیدلې زموږ په ملک کې چې کېږي وي ښځه ورغلې او د پیر خواله هغه سره زنا وکړه اول ته ورغلې وه او د دین په نوم یې چې دی د وړې جنۍ سره زنا وکړه اول ته جعلي پیر ونیوی شو اول ته اصلي پیر چې ونیوی شو جعلي دی ټول جعلي دي دا پکې نشته چې اصلي او جعلي دي ټول جعلي ناستي خو چې کوم ونیسي بیا وایي دا سره وایي جعلي پکې ونیو پیر میر د سره شتي نه جعلي پکې کوم ځای کې راغلی ناس ټول جعلي تاسو په دې سعودي عرب کې لیدلي دا د توحید برکت دی د دې ټولو عقیده په یو الله ده تاسو چېرته په یو ځای کې دلته په یو دیوال باندې لیدلي دي یا رسول الله مدد په جوماتونو کې لیکلي نه چېرته هم دا فرقې لیدلي دي چې دا جومات د بریلیانو دی بل څوک به ورته ننوځي دا هم لیدلي دي چې دا جومات د دیوبندیانو دی بل څوک به ننوځي دا جومات د فقه والا دی څوک به ننوځي دا جومات د اهل حدیثو دی بل څوک به ننوځي دا جومات د پلاني فرقې والا دی بل څوک به نه ځي دیته دا جومات د دې سم چې ته لیدلي خیا اجتماع د دین پلاني مسلک والا به راځي بس نشته اوس دا موږ را جمع شوي دلته چېرته حدیث خبر تاسو اورېدلی چې دا د وابیانو اجتماع د بل څوک بوله نه راځي یا داسې پکې لیکلی شوي دي چې دا د یو خاص فرقې ده یو خاص طبقې د بل څوک به نه راځي نه وګوره دا ټول سعودي عرب تاسو خو لمنډه د سعودي عرب په اخري هغه باډر باندې پراته یې که د دې باډر نه ونیسو د بل باډر پورې لاړ شي د دې د علماو یوه خبره بس سوجره چې ټولو خبره یو شانی او زمنګ په ملک کې د شپږو نه چې تاسو کې د شپږو خبرې سي جدای عامي غریب حیران شي ويره په کشمکش کې واچولي روزه چاومن دې داوي غداوي بل داوي د دې سي داوي رسو زره ته مدي وجه سره دي ځکه چې کله شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د توحید دعوت وکړ نو بیا د ټول علماو اتفاق په دی باندې راغی چې څه په قرآن کې او څه په حدیث کې هغه به منو او چې څه د ځان نه جوړې شوي خبرې هغه به پرېږدو اوس تاسو له مثال در کوم او لږ به زما په دې خبرو کې سوچ وکړئ ډېر ښه به پوه شئ انشاءالله تا دلته تپوس وکړو په دې شروره کې د یو عالم نه چې ما ته په منځ کې دا مسله راغلې ده شیخ صاحب د دې به څه جواب هغه ته ته وایي زه به تاله جواب درکړم یو څه وخت بعد ماله وخت راکړه لړ په کور کې قرآن کولو کو حدیثي کولو کړو د صحابه کرامو اقوال کولو کړو یو مسله ته معلومه کړه راغی سبا ته جواب درکو چې دا کار نه دی شوی یعنی دا موږ نه دی شوی بیا ته لړ د دې ځین روان شو لړ مکې ته عمرې لته الته په مکه کې دی عالم سره د ملاقات شو او هغه ته دی وی شیخ صاحب ماته منځ کې دې مسله راغلی چې دا موږ به زما شوی او کنه وي شوی هغه ته صبر زبر دي معلوماتو کوم کور ته لړ مقه قرآنی کولو کو ماغه حدیث کولو کړو د صحابه کرام اقوال کولو کړو جواب به کیو کتو نو جواب د داو دغه تا چې دلته تاسو کړو دغه وسه شو یو شان شولې ځکه چې دوانو چې کوم کتابونه کولو کړی هغه یو شان ها وزوم ملک په سواد کې د مولوی صاحب نه تاسو کو ورې سم د دې مسله غلې چې دی وسه جواب هغه شی موږ کتابونه بسو د سره د خپل طبقه ځان له کتابونه دي ځان له مولیان دي بل نه مني د چې کتاب کولو کو بدی کې چې مولوی صاحب سم ویلي د مشر سم ویلي بس هغه ته بیان کړو د بګینی شي دلیل شته او کني شي ته یو منشي به ته دې ملکان نه بکته شو دغه ځکه دی مولا وریدو چې راشد نه مونږ ته پوښتنه کړل زلمو مطمئن مولوی صاحب ما دې مسله غلې چې ته د ورکشاپ شي زبو کتابونه کړو داغه جدا فرقه د خپل مشر دی غلړ دغه کتابونه کولو کړو راغی ته یو غموز نه دی شوی اولنې وی شوی د دوی نه دی شوی به په خبره پوری تلاړی ته ویل دلته مونږ چانه ته پوښو په خبر کې ته پوښو یا به بل مسله بیان اوس عامي بدی کې شو یره په پته نشتی چې داغه هغه بر چې سواد کې داغه ومنما کداغه درګي سره چې د دوه منما کدا په خبر کې چې مولوی څخه خبره بیان کړه دوه منما بیا د سوالو کو ولی جواب دادی اوس ګوره خبره ساتي ولی د دریمونو جواب جدا شو ولی التدا فرقی دی ولی التدا مولیان نه یو کیږي جواب دادی چې دا مولیان چې کم کتابونو ته واپس کیږي هغه یو نه دي کچرته دی مولیانو اتفاق کړو لکه څنګه چې دلته اتفاق دی چې قران او حدیث کې به مسله ګورو نو بیا به اختلاف وي نه به خو الته د هر یو شریخ خپل ځان له مشر
ځان له جنډې ده زنده‌باد مرده‌باد زنده‌باد مرده‌باد او په دې زنده‌باد مرده‌باد کې د عوامو غریبانو بیخ بنیاد وبسي په دې زنده‌باد مرده‌باد د عوامو په جذباتو پورې لوبي د عوامو مالونه په قسمه قسم طریقو سره خوراک څوک یې د دم په نوم بخوري څوک یې د جادو په نوم خوري څوک یې د کوډو په نوم خوري څوک ته یې زدل دا کوم مسله دل بیانو څوک ته یې دا عوامو نه معلوم خورو غیرت هم غریبانو ګډوډي کو غیرت ختم شو ځکه چې اوس یو سړی دی او خپل خزر روانه کړی دا او خور روانه کړی دا یو کوډګر له بوزي او هغه دغه سره په کمره کې دنه جدا ناشتي او د توي ته بهر انتظار کوا او د خزو د لیونونه لګیدلی او د سړی دنه ناشي د زناور او دا وسره ورزي د خزي او د پته نشي د کمزي سره لاس لګي دیو ته ګوره سوي سنوي غیرت ختم شو که ختم نشو ختم شو نو ګوره مال را خراب کو غیرت خراب کو عقیده بنیادی غ ایمان رلم خراب کو بګی چې عقیده په دغه منترو په دې کوډو موډو له جوړې کړي نو ګوره نقصان دا وشو